د المنافقون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 38مه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده. 11 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. پناه وړم الله تعالی شړل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ای پیغمبره کله چې دغه منافقان تا ته راځي نو وایي مونږ شاهدي وایو چې ته په یقیني توګه د الله پیغمبرې. هو الله پوهیږي چې ته ارومرو د هغه پیغمبرې، خو الله شاهدي وایي چې دغه منافقان بیخي دروغجن دي. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. دوی خپل قسمونه پر خپل بدو اعمالو سپر ګرځولي دي او په دې ډول دوی د الله له لارې نه منع دي او نور منع کوي. څومره ناوړه حرکتونه دي چې دوی کوي. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دا هر څه له دې عمله دي چې دوی ایمان راوړ بیا کافر شول. له دې عمله د دوی په زړونو مهر ولګول شو. اوس دوی په هیڅ نه پوهیږي. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون. که دوی ووینې نو د دوی جثې او ظاهر به ډېر شانداره درته ښکاره شي. که وغږیږي نو ته به یې خبرو ته غوږ ونیسې، خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندي دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي. دوی هر زورور آواز د ځان پر ضد ګڼي. دوی پاخه دښمنان دي. له دوی نه ځان ساتونکی اوسه. خدای دې دوی ووهي. دوی کوم لوري ته اړول کیږي. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. او کله چې دوی ته ویل کیږي چې راشئ تر څو چې د الله پیغمبر ستاسو لپاره د مغفرت دعا وکړي، نو خپل سرونو ته ټکان ورکوي او ته ویني چې دوی په ډیر غرور سره له راتلو نه ډډه کوي. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. ای پیغمبره که ته د دوی لپاره د مغفرت دعا وکړي او که یې ونه کړي د دوی لپاره یو شانته ده. الله به هیڅکله دوی ته بخښنه ونه کړي. الله فاسقانو ته هیڅکله هدایت نه کوي. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. دا همغه کسان دي چې وایي د پیغمبر پر ملګرو لګښت یعنې نفقه کول بند کړئ تر څو چې دوی تیت پرک شي، په داسې حال کې چې د ځمکې او آسمانونو د خزانو مالک الله دی، خو دغه منافقان نه پوهیږي. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون.
دوی وایي چې که موږ بیرته مدینې ته ستانه شو نو باعزته یعنی دوی منافقان به ذلیل یعنی مهاجرین له هغه ځایه وباسي په داسې حال کې چې عزت خو د الله او د هغه د رسول او د مؤمنانو لپاره دی خو دغه منافقان نه پوهیږي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ای مؤمنانو ستاسې مالونه او اولادونه د تاسې د الله له یاد نه غافل نه کړي. کوم کسان چې دا کار وکړي هغوی زیانمن دي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. کوم روزي چې موږ تاسو ته درکړې ده له هغې د خدای په لاره کې لګښت وکړئ مخکې له دې چې له تاسې نه د چا د مرګ نیټه راشي او په هغه کې هغه ووایي چې ای زما پروردګاره که ما تر نږدې مودې پورې شاته کړې نو زه به صدقه ورکړم او له نیکانو څخه به شم. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. په داسې حال کې چې کله د یو چا د عمل د پوره کېدو وخت را رسیږي نو الله هغه ته هیڅکله نور مهلت نه ورکوي او تاسې چې څه کوئ الله پرې ښه خبر دی. صدق الله العظيم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.